الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طالبانو دا مسله موږ استلې و چې دا خلک ایران ته ځي وصل ته ایران والا چې ګر کې بیا راړي و بیا تاسو کې منځ محکم دي کوم مسافر دي الف ثابت توفیق الله تعالی تاسو غواړئ تنسي دا خبر مصرف خلاص کړ دغه خلق چې ایران ته ځي وار د واره دوه قسم دي یو هغه دي چې پاویازه دي دا په پامن دي دا په اتفاق د پنځل شپې کې موکمن دي یا دا پرېږ دوم دا دي چې په کاچاک دي په غلا دي په غلا لار باندې چې په غلا لار زیات چې ورله یو ښار ته د ایران دا بیا خپل په خود کې دوه قسم یو هغه دی چې د یو چا مزدور سو مشاهرتن یا مساهنتن کالانه مزدور سو یا میاشتانه مزدور سو چې میاشتانه مزدور سو یا کالانه مزدور سو په دې باندې سر خلاصوي په اتفاق چې د ټول دنیا خلک په دې پسې د ګری د دنیا په اعتبار نو ستاده د مستاجر ته چې د مزدور دی هغه ته اعتبار شته لیکن خو د میاشتې میاشتانه یا کالانه روزانه مزدور خپل نیت معتبر دی د میاشتانه او د کالانه مزدور د چا نیت معتبر دی د مستاجر دا توري ماشي وایي واجیره ای مشاهره او مساهنه کما فی التاتارخانیه د دې نیت د چا دی طالبانو ته ګوري هغه دا دی اوس بیا دا ورته ګوري للتابع والمعتبر نیت المطبوع لانه الاصل للتابع كامرة واجر واسير وغيرهم او تلميذ مع الاستاذ او زوجة مع زوج ومولاه وامن تاګر وسر مخلاص منګلو دلته د تاترخاني بارت کوي اما لو كان مياومه بيان يستاجر كل يوم بكذا فإن له فسقها اذا فرغ من النهار والعبرة بنيته ګوره کمیا کا روزانه و بیا خو دې د ورځې په پای کې دې ورته ویله چې دا کار سره شکولی شي چې ورسره ویش کوو نو خود نیت د معتبر دی بیا د مستاجر نه دی او په میاشتانه کې او په کالانه کې د ده نیت نه دی نو دا اول چې په امر ولاړه دا خو محکم ته طریق و د څوک خبره لا نه کړو دا نور که چیرې ولاړله که ولاړله هغه دغه وه د ایرانیانو مزدوران سره میاشتانه یا کالانه د دې په دغه کې کوم اختلاف رانسته کل رانسته دا یې دوه درېم هغه ایرانیان دي چې نه دغه خلک دي چې نه په امن تللي دي نه ورته د چا میاشتانه او کالانه مزدوران دي هغه بیا پر دوه قسم یو په دش کې اوسېږي په اتفاق کې نیت نه صحیح کېږي د چا خیمې یې درول دي پکښې اوسېږي په اتفاق کې نیت نه صحیح کېږي هغه د اقامت یو په وطن کې دی په وطن کې دی اوس نیت د اقامت وکړي د پنځلو شپو خو معلومه ده چې ګرې یې انه نه ګرې نه ګرې دا بیرته هغه د فتح القدیر او د جامع رشد دغه د جامع صغیر او د کنز د هدایه هغه د فتح القدیر و د عنایه ورسره اختلاف بیرته هغه مسله څوک د هغه اختلافي صورت په هغه اختلافي صورت کې طالبانو هغه څه په یاد چې موږ هغه ته ترجمه ورکړو د روایت هم یاو د متون قول هم دوا درېم په مقابل کې مطلق ترجیح صریح کا سره ونه او بل هغه د دوانو ترجیح والا هم دغه خوش کړي وو غټه د ترجیح والا دا یې بل غټه خبره دا چې په هغه کې احتیاط په هغه کې څوک احتیاط کداغه باندې خلق باندې هغه د غل منفي د اقامت منځي ډیر ولات چې هغه څوک وکي د سفر لوکي ما خبر ته غوړم نو غاړه خلاصېږي یا کله سفر منځي د اقامت لوکي په مابین شي غاړه خلاصېږي و غاړه خلاصېږي هغه مسله چې راځي چې دا ګناهکار کېدي چې سړی مسافر وي او د څلور کې هغه په هغه صورت کې چې هغه د یقین وي د شک په صورت کې موږ ټول کتابونه لیکلي چې هغه به څوک لیکي د اقامت نه کوي د شک په صورت کې طالبانو دا څه فهم ورته وکړي اسمانه ونه که سر خلاصېږي چې دا مکتوب په څنګه رقم فتوا ورکړي راځي دغه بوز د توام داجر هغه مسلې نه درته وایم هغه سکه نه درته وایم هغه پاتې کې د پچیر څه هغه دا دوه مرحله د مخ کې جز دا دغه مرحله ده نو دغه شکل د توام چې میاشتانه مزدور دغه یو ځای ځکه ډیره خوندوره خبره
نیت د اقامت دا بله به داسې څه نیت د اقامت په قبضې کې د هېچا نه صحیح کېږي مګر نه یو شرط چې ورسره یې صحیح کېږي هغه هم د ابو یوسف صاحب قول دی والا قوله فتوا د ده پر قول فتوا هغه شرط کوم شرط ورسره یې چې خامخا به قبضې او یا پسونه لري قبضې یا پسونه یې درلودله بیا قبضې والا او هغه نیت په دغه کې هم صحیح نو پر دغه باندې فتوا ده د ټولو کتابو چې زموږ د افغانستان کوچیان ټوله مسافر دغه موکل دي ټول هغه د بام ټول موکل دی یو مراس او بلې مراس یوه نادره خطرناکه خبره شته یوه نادره خطرناکه خبره شته یو ملا ورسره چې دوی ته لمر ورکوي اوس نو د املا تر د دواړو سره نه دی فایده د املا میږي لري که نه لري چې درلودې خو د دوی سره ممکن اوسي که د املا میږي نه درلودلې هېڅ پام ورته وکړي هغه د دوی سره ملګری وبوګو دې میاشتانه روپۍ ورکوي بیا پروا نه کوي بیا پروا نه کوي لمر یې پسې دی ولې خو د دوی تابع دی که میاشتانه روپۍ نه ورکولې په زکات ورسره ولاړو په میږو د کار او د لمر څلور رکعات ورکوه ګر سره لمر نه دی پسې ګر سره پسې نه دی دی چې درېیم ته ولاړ شي نه په دې ابتدا د مترس په متنفر پسې راغله بالکل طالبانو دا موږ راته خو هغه نور غوټو صفو کې ویله ده دا درمختار جلجاول 1508 د ابن لاکایک جلجاول 1522 عائشه طحاوی پر مراقیل پلا دوم جلد ولسمه اواشی طحاوی پر درمختار 314 درشمه طاطا خانیه دوم جلد 1500 والا بایرایک دوم جلد 233 او ملتقى ابو جلجاول 234 مجموع الانبوت 234 خلاص الفتاوی جلجاول 203 او هندیه جلجاول 234 او خانیه جلجاول 245 او امداد الفتاوی جلجاول 434 او عاشی شبیلی 513 مجموع الانبوت جلجاول 241 دا هغه دی بیا چې په بیوتو کې د مطرې نیت د مدارې د خټو په خونه کې نیت صحیح کېږي پر مذهب دا به یوسف صاحب هغه خپل مختاره کړي دا بیا هغه ټول منتقا جلجاول 241 او خانیه پر هندیه جلجاول 241 په پای کې یوه تمنا ګرانو محترمینو دا زموږ څه دونه د مابس و تر بله ځایه دا مسلو دا چې فضا کړم دا یې راټول خو نور ورته مسلې کړي پخوا زموږ په دې کې څه نه ویل نو نور ورته وایي بس ورته وایي دغسې زه په دې مسلو بیخي پوهېږم رضي مختار وایي خورم په رضي مختار څه پوهېږي حواله ورکړي چې رضي مختار څه وایي دې باره کړه نو دغه اوس زه دغه یوه تمنا درڅه کومه ګرانو محترمینو سړی ما سمه سړی زه خو د یو بل چا تابع یم د بل چا ترجمان یم خو که سړی پوښتنه کوي هغه سړی د هر چا څه پوښتنه نه کوي خپله به دا معلومات کوي چې دا سړی چیني مفتي دی اصولي که نه دی او بیا چې مفتي اصولي د شیخ څه سړی پوښتنه نه کوي سړی د مفتي څه پوښتنه کوي دا یا دوم بیا دا دی په دې به هم پوهېږي چې په دې کې تقوا شته پرهېز شته که نه شته مزاوله یې کړې ده کتابو کې نه ده کړې بیا هم زه دا درخواست بل درته کوم دا زما مسلې دي ما درته ویلي چې زما د مسلو د دې چا څه پوښتنه مه کوئ چې د هغه د پوهېدو صلاحیت ورسره نه وي د یو دای چا څه پوښتنه وکړي چې هغه په دې مسلو پوهېږي او بیا دا چې ماس مسله ماسته وي چې فقط دا واسطه وي مولوي صاحب قال د قرار د قرار نو لمونځ څنګه دی دا رقم مسله سره وباسي نو خبره غلطي دا نو هغه څه په خبره دي چې د قرار د قرار څنګه دی ته ولې چې وراسته چې د قرار د قرار لمونځ څنګه نو خو ته دا دې خبرې ورته وکړه دا چې ورته وایي چې وطن زموږ په لاس کې دی په بل ځای کې حمله کوم د دارالاسلام دا خلک باغیان دي نه دي او لیکن قسم هم دا دی چې هر ځای موږ ونسو دا موږ د ځان لپاره دار ګرځو دا دې خبرې ورته وکړه بیا تر دیوبند نه د امام صاحب تر مذهبه تر دمشق او تر دغه انشاءالله اوس هم دا چې وکړو د شیخ الاسلام له پر دې مسله باندې انشاءالله راوړو تقریر هغه به راوړو هغه به دا هم د دیوبند هم سیدي هم دارالعلوم کراچي سیدي چې زموږ د اسلام مرکز په اوس وخت کې دی د امام صاحب د مذهب او د هغه رقم دمشق هم دغه زموږ غټه دالتا چې شامي صاحب پکې کښېنستی او طحاوي د درمختار ملا صاحب پکې کښېنستی په هغه ځای دغه د ادرس سره خو موږ انشاءالله لاسرسی ورته کېږي دا به هم درته راوړو هر شی چې غواړې مګر دغه یو خبره وکړي دغه وینا الله حکمشته کې ما ته هېڅ زه یو مفتي یم د خدای د رسول په قول یې کول یا نو زه خانه بدوم د خدای رسول ته خدای په قرآن کې په څو آیات ورته دي چې خانه بدوم پر تا باندې سخت تبلیغ دی زما خپله وظیفه ده د خلاصو ما درته وکړه چې د زموږ که مې څوک په قول کوي په بیا او نعمت ته مې نه کوي د دې اختیار خو مسله یقینا هغه دغسې ده انشاءالله زه خدای ته سل په سل کې دا لرم چې دغسې ده او پاتې څوک که څوک دا وایي چې یا موږ ته تصدیق نو زموږ د طرفه سره پوښتنه وکړي دا چې نه کوي چې بیا د بل طرفه سره د قرار بقرار څنګه ده موږ یو چا ته فتوا ورکړې وه چې دا رقم کېږي هغه راولاړ شوی واستولی و دارالعلوم ته هغه ټول اجزا چې موږ ته کړې وه اجزا موږ ته نوشته وه د هغه اجزا یې یو نه و پوښتنې نوشته کړې
هغه مسله نو په مقابل راوېسته نو ما درته وکړ نو مقابل خو نه درایسته نو خدای اجازه نه کوم کړی ابا د سیمولي صاحب دا ورته وایي د شرمېږي خپل مسله ایستل برکه ورته وایي دا د خراب دی نو څنګه دی هغه پاس د خراب دی نو مسافرانه ابا سپارای نو تفصیل کې دیم دغه دا څو اړخونه څو خلک څه څنګه وایي الله جل جلاله دې زموږ چې ټول راځي چې خدای پاک دې وکړي چې آثار په خدای دې وکړي ټول مشکلات سوي والله سبحانه